د تکبیر زوګ ور سره خرب د گزار دی شنډه غشو د اسو د پوتر پار دی د یرموک د ژوند لار در اصحاب زخمی پرات دي سوي زړونه د یرموک قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب عالمانه وینا ته د ژوند لار کرم دی بل سهیل دی د زړه سر د ربیع دی د اجل غشو وشتلی پسینه دی وچې شونډې رپوي تږي حلقونه د ژوند مرګ په کشمکش کې راحصار دی خدای مړه شول دی و څاڅکي امیدوار دی غړوي د امید سترګې په لار دي د اجل تندي راوړي یرغلونه د خوای خدای رحیم دی هم رحمان دی په غازیانو په هر حال کې مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د مسلمان ارزښت ایمان او اخلاق دی. لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. غوره ستاسو او مکرمه ستاسو د الله په نزد باندې هغه څوک دی چې هغه د الله نه ډیر ویریږي او هغه کفار چې په ظاهري ژوند باندې هغوی ډیر ښه سمبال دي خو هغو کې ایمان او اخلاق نشته هغه د الله په نزد باندې هیڅ ارزښت نه لري. الله رب العزت هغوی ته په خپل کلام کې د څارویو حتی په ځینو ځایونو کې الله د هغوی تشبیه د سپیو سره ورکوي. نو که ته غواړې چې په دنیا کې او په آخرت کې معزز او ارزښتمند اوسیږي نو ځان ته د ایمان جامه ور واغونده، ځان ته اسلامي اخلاق ور واغونده تر څو د دنیوي او اخروي ژوند ارزښتمند او باعزته تیر شي. تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و شان. یو ډیر غریب او فقیر صحابي چې شلیدلې جامې، لوڅې پښې، څیرې ګریوان، وږی او تږی، بې کوره او بې اوره سړی و چې له حوضونو څخه به یې اوبه په لاپاس کړې. په جومات کې به د خرما پر پاڼو ویده کېده خو د علم او پوهې خاوند و. د الله په یاد باندې بوخت و. په غذاګانو کې برخوال او د لومړي صف لمونځ کوونکی و. یوه ورځ د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته تیرېده. دغه صحابي چې شلیدلې جامې په ځان وې، لوڅې پښې و، وږی او تږی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې آواز وکړه جلبي به واده نه کوئ؟ دغه صحابي نوم جلبي و. هغه فقیر صحابي رسول الله ته ځواب ورکړه چې د الله رسوله ما خواته به څوک لور خور راکړي، ما سره به څوک دوستي وکړي په داسې حال کې چې زه هیڅ کور او کنډواله هم نه لرم، حتی دومره شی نه لرم چې زه په کوکم لوڅې پټې ګرځم. کومه جامې چې زما په بدن کې دي هغه هم شلیدلې دي، نو ما ته به څوک لور راکړي؟ نو لاړه تیر شي. بله ورځ بیا همداسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته تیرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وکړه چې ای جلبي به واده نه کوې؟ جلبي بیا رسول الله ته ځواب ورکړه چې ای د الله رسوله ما خو سره به څوک دوستي وکړي، ما ته به څوک لور راکړي؟ په دریم ځل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې صحابي ترمنځ هماغه سوال او جواب صورت وموند. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې لاړ شه د فلانی انصاري کور ته او هغه ته زما سلام ووایه او دا زما پیغام ورته واوروه چې خپله لور درته په نکاح کړي. دغه انصاري له یوې درنې کورنۍ سره تړاو درلود. جلبي هلته په رسېدو دروازه وټکوله.
او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې ور واوروه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا سلام ویلی او دا یې راته ویلي چې هغه ته ووایه چې خپله لور تا ته په نکاح درکړي. هغه ورته ویلي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وي، خو څنګه تا ته خپل لور درکړم؟ نه مال، نه جلال، نه کور او نه اور لرې، زه څنګه تا ته خپله لور درکړم؟ د دې انصاري ښځې هم دغه خبره واورېدله او ویلې چې دا کله کیدی شي؟ جلیبیب خو نه کور لري او نه اور، نه مال لري او نه حال لري، خپله لور به دې ته څنګه ورکړم؟ هلته مسلمانې لور د دې صحابي خبرې او د دې آواز او د محمد رسول الله پیغام واورېد. د دې انصاري کله چې د انصاري لور د دې فقیر صحابي آواز او خبرې واورېدلې او د محمد رسول الله پیغام یې واورېد، نو مور او پلار ته یې ویل چې آیا د رسول الله غوښتنه ردوئ؟ نه، پر هغه ذات دې زما قسم وي چې زما سا د هغه په لاس کې ده، داسې نشي کیدلی. نو هغه مسلمانه پیغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام مني او هغه صحابي چې فقیر دی، مسکین دی، هغه جامې چې د دې په ځان باندې دي هغه هم شلیدلی دي، لوڅې پښې ګرځي، نه کور لري، نه اور لري، نه حال لري، هغه سره نکاح او واده کوي ځکه هغه پوهېده چې د مسلمان ارزښت ایمان او اخلاق دی. د مسلمان ارزښت دارایی نه ده، د مسلمان ارزښت په پیسو نه ده، د مسلمان ارزښت په ښو بنګلو او په ښو ماڼیو کې نه دی، بلکې د مسلمان ارزښت ایمان او اخلاق دی. دا صحابي اگر که په ظاهره باندې ډیر فقیر دی، مسکین دی، خو دا اخلاق لري او ایمان لري او د رسول الله پیغام یې راوړی، دا ماته ډیر زیات ارزښتمند دی. خو نن ورځ په تأسف سره باید ووایم که زموږ یو مسلمان ځوان چې هغه د الله رب العزت په دین باندې عالم او عامل هم وي خو په ظاهره باندې فقیر وي، هرې کورنۍ ته چې د دوستي خوله وازه کړي هغه سره څوک دوستي نه کوي. حتی زموږ خویندې هم دي هغو کسانو سره د دوستي غوښتونکي دي چې هغه د رسول الله په سیرت باندې اصلا برابر نه دي، خو د هغو دنیوي جاه و جلال ته ګوري، دې ته نه ګوري چې آیا دا د اخلاقو او د ایمانو په ارزښت باندې او په جامه باندې سنبال دی که نه دی. د دنیا ژوند خو محدود دی، تیر به شي، یو ورځ به الله ته زم درېږم او زما دا خاوند به م درېږي، الله به ترې پوښتنه کوي. دا سوچ یې کله هم نه دی کړی. خو هغه مسلمانه پیغله دا وایي چې قسم دې زما په هغه ذات باندې چې زما سا د هغه په لاس کې ده، زه به د رسول الله پیغام منم او دې صحابي سره به زه واده کوم. نو هو قدرمنو اوریدونکو، د واده دغه بختور تړون د تقوا پر بنسټ منځته راځي. کور او کورنۍ د تقوا په بنسټ باندې جوړیږي، نه د فساد په بنسټ باندې. نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه کې د برخې اخیستنې لپاره غږ پورته کوي چې په دې غزوه کې باید مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شي. جلیبیب بې له ځنډه راولاړیږي او د جګړې ډګر ته ځان رسوي. دغه فقیر او مسکین صحابي د 7 تنو د کفارو تر وژلو وروسته پخپله هم د الله رب العزت په لاره کې په شهادت رسیږي. 7 دانې کفار وژني او پخپله هم هلته په شهادت رسیږي. دا په داسې حال کې چې د الله او د هغه د رسول څخه خوښ او راضي و او د ایمان او د اخلاق په ارزښت او په جامه باندې هغه سنبال. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژل شوو کسانو پلټنه کوي. یارانو یې ورته د یو نوم واخیست، خو دا فقیر او مسکین صحابي د چا په زړه و؟ هغه خو کومه ځلانده او مشهوره سړی نه و، خو د الله د استازي په یاد و. بې له ځنډه یې ویلې چې جلبیب مې په نظر رانغی، چیرته دی؟ دغه فقیر او مسکین صحابه پوښتنه کوي چې هغه خو زما په نظر رانغی، هغه چیرته دی؟ ګوري چې په خاورو کې لت پت، په خپل وینو کې لت پت د 7 تنو کفارو په منځ کې پروت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو د هغه له مخ نه خاورې څنډي او لرې کوي او داسې رسول الله ورته وایي چې 7 تنه کفار دې ووژل او بیا ته هم شهید شوې. او 3 ځله رسول الله دا خبره ورته کوي چې ته زما څخه یې او زه له تا څخه یم، ته له ما نه او زه له تا نه یم.
رسول الله 3 ځلې دا خبره تکراروي. نو د جلبیب لپاره له د نبوي دربار څخه ستره ورکړه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 وارې دا خبره هغه ته کوي. نو د هغه فقیر او مسکین صحابه قیمت او ارزښت، د هغه قوي ایمان او له هغه سره د الله او د رسول بې کچې مینه وه، د هغه فقر او بېوزلتوب له هغه څخه دغه شرف او مقام نشي وروسته کولی. هغه د دنیوي او اخروي نیکمرغي بریلیک ترلاسه که، لکه چې الله رب العزت فرمایي فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. څه چې الله د خپلې لورونې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله ډاډمن او خوشحاله دي. په دې چې کوم مؤمنان له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي، د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته دی. نو د مسلمان ارزښت هغه په ایمان او په اخلاقو باندې دی، هغه په دارایی او په مال باندې او په ښو کورونو او په ښو جامو باندې نه دی. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، دا اخلاق او دا ایمان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان ارزښت یې ښودلی، په دې باندې ځان سنبال کړئ تر څو چې دنیوي او اخروي ژوند د عزت نه ډک اوسي. قدرمنو اوریدونکو، خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی، جامې لاس کې ګړندي اخلي ګامونه. چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی، جامې لاس کې ګړندي اخلي ګامونه. اول جامې اکرمه ته کړو ور وړاندې، هغه ویل حارس احق دی په ما باندې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو هغه مسلمان چې د ایمان او د اخلاق په جامه باندې هغه سنبال وي، هغه نیکمرغه دی. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې څه فرمایي؟ وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا. او له هغه نه به په ډډه شي ډېر ښه پرهیزګار، هغه څوک چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال لګوي. د امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه په اړه محمد رسول الله فرمایي دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه جنت ته ننوتم، نو یوه سپینه ماڼۍ مې ولیده چې انګړ کې یوه وینځه وه. ما پوښتنه وکړه چې دا ماڼۍ د چا ده؟ هغې وینځې راته ویل چې دا د عمر بن خطاب ده. ما غوښتل چې دې ماڼۍ ته زه ور دننه شم او ویې ګورم، خو ستا د غیرت له امله ورنغلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمیل زما مور او پلار دې تر تا قربان شي یا رسول الله، آیا پر تا به زه غیرت کوم؟ یعنې ستا په ورننوتلو به زه غیرت کوم؟ دا نیکمرغه خلک ول، ځکه دوی ټول ژوند په ایمان او په اخلاق باندې تیر کړی و. الله چې دوی ته په دنیا کې او په آخرت کې دومره ارزښت ورکړی، دومره عزت ورکړی، ځکه هغوی د ایمان او د اخلاق په جامه باندې سنبال ول. د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه نیکمرغي د محمد رسول الله په دغه دعا سره وه چې رسول الله به ویل چې اللهم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجهر. رسول الله به دا دعا کوله چې الله عثمان ته د هغه مخکینی او وروستني پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کړه او ورته وبخښه. دا دعا ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله چې هغوی د ایمان او د اخلاق په جامه باندې سنبال ول. او عزت د انسان په دنیا کې او په آخرت کې هم په ایمان او په اخلاقو باندې دی، په بد اخلاقي او بې ایمانی او دنیوي ژوند باندې نه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیر المؤمنین
حضرت علی کرم الله وجهه د نیکمرغي په هکله باندې څه فرمایي؟ یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله. رسول الله فرمایي دا یو داسې سړی دی چې الله او د الله رسول یې خوښ دي، نو ځکه هم دا الله ته او د الله رسول ته ګران دی. د سعد بن معاذ رضی الله عنه د نیکمرغي په اړه فرمایي چې د سعد بن معاذ لپاره د الله رب العزت عرش ولرزېده. او د حضرت عبدالله بن عمرو انصاري د نیکمرغي په هکله رسول الله فرمایي چې پرته له کوم ترجمان څخه یې نیغه په نیغه له الله سره خبرې وکړي. او د حنظله په اړه فرمایي چې ده ته ملائکو غسل ورکړ. نو دا ټول د دې لپاره چې دوی ایمان او اخلاق درلود، کومه شتمنۍ یې نه درلودله. هغه ماڼیو کې چې نن مسلمانان ژوند کوي داسې ماڼۍ او داسې کورونه یې هم نه درلودل. دنیوي نعمتونو نه محروم ول، شلېدلې جامې به یې په ځان وي، لوڅې پښې به ګرځېدل، د خوراک لپاره به یې پوره خواړه نه پیدا کول. خو الله چې دوی ته دومره عزت ورکړی او رسول الله په خپله خبرو کې یادوي، ځکه چې هغوی د ایمان او د اخلاق په جامه باندې سمبال ول. خو هغه څوک چې دنیوي ژوند دوکه کړی وي او تل لپاره د دنیا په خواهشاتو کې ننوتلی وي او د دنیا ژوند ته ژوند ویلی، هغه انسان بدمرغه دی. په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې هم ذلیله دی. تاسو وګورئ فرعون، الله رب العزت څومره لویه پادشاهي دې ته ورکړې وه، څومره په نعمتونو کې د ژوند کوه، خو د ایمان او د اخلاق په جامه نه سنبال. الله رب العزت د هغه په هکله فرمایي چې النارو یعرضون علیها غدوا وعشیه. الله رب العزت فرمایي چې د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام په عالم برزخ کې یعنې په قبر کې وړاندې کیږي. دا د هغه ژوند دی. الله رب العزت د قارون په اړه فرمایي څومره شتمنۍ یې درلوده، د څونه خزانو مالک و، خو الله رب العزت د هغه په هکله فرمایي فخسفنا به و بداره الارض. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننایست او تر اوسه پورې هغه په ځمکه کې ننوځي. نه، د ایمان د مسلمان ارزښت، د انسان ارزښت او د هغه غوروالی او د هغه عزت په ایمان او په اخلاقو کې دی. او په دې کې دی چې تل لپاره د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیږي، د الله احکامو ته غاړه کیږي، د الله په ویناو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو باندې عمل وکړي. د مسلمان عزت په دې کې دی. تاسو وګورئ ولید بن مغیره څومره سرمایدار انسان دی، څومره عیاش انسان دی چې د دنیا په نعمتونو کې رانغښتی دی، خو د رسول الله دښمن دی، ایمان اخلاق نه لري. د هغه په هکله الله رب العزت فرمایي سأرهقه سعودا، زه خو به هغه ډیر ژر په یو سخت پیچومو وخیجوم، یعنې د غره اور به او الله رب العزت وایي چې زه به دا د اور په غره باندې خیجوم. د دنیا ماڼیو، د دنیا سرمایې او د دنیا پیسو هغه د الله د عذاب نه خلاص نه کړي. همدارنګه الله رب العزت د امیه بن خلف په اړه فرمایي. امیه بن خلف تاسو پیژنئ چې رئیس المشرکین و، ډیره شتمنۍ یې درلودله، خو هغه سره د اخلاق او د ایمان ارزښت نه و، د رسول الله دښمن و. د هغه په اړه الله فرمایي ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الله فرمایي چې تباهي ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو، یعنې مخامخ خلکو ته پیغور ورکوي او چې خلکو ته شاشي، نو هغه د بدو ویناو عادت وي، دې دپاره د هلاکت وي، تباهي ده دې لپاره چې مخامخ خلکو ته پیغور ورکوي او شاته ورپسې خبرې کوي. او دا هغه څوک دی چې مال جمع کوي او شمیري، هغه سره د ایمان او د اخلاق ارزښت نشته، ځکه الله رب العزت هغه ته ویل او تباهي وایي. تاسې وګورئ ابو لهب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره، هغه ایمان او اخلاق نه لري، رسول الله ته بدې ویناوې کوي، تل لپاره د رسول الله د تکلیف او آزار هڅې کوي، دا هم او د ده ښځه ام جمیل هم. الله رب العزت د هغه په هکله څه فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب، مات شول د ابي لهب لاسونه او هلاک شو. هغه په دنیا کې هم ذلیله چې کله هغه مرداریږي، مړ کیږي، الله یې تباه کوي، څوک نږدې نشي ورتلی چې هغه مړی دفن کوي، الله یې ډېر په بدبویه مرض باندې اخته کوي، حتی لکه د یو څاروي او د یو سپي غوندې په یو کنده کې غورځوي او په هغه باندې کاڼي او خاورې غورځوي.
دنیا یې همداسې او په آخرت کې به هم د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره وي. دا ځکه چې هغه د ایمان او د اخلاق په جامه سنبال نه و. د عاص بن وائل په اړه الله رب العزت فرمایي کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. الله رب العزت فرمایي هیڅکله داسې نه ده چې څه وایي ده هغه به موږ لیکو او هغه ته به په عذاب کې لا نور موږ زیادت کوو، عذاب به نور ورته زیاتوو. دنیوي مال دې خلکو ډیر زیات درلود، شتمنۍ ډیرې زیاتې وې، د قدرت خاوندان ول، ډیرې ښې ماڼۍ او بنګلې درلودلې، خو د ایمان او د اخلاق په ارزښت نه پوهېدل. الله په دنیا کې هم ذلیله کړل او په آخرت کې به هم ذلیله کړل. دا کومه کسان چې نن ورځ دنیوي ژوند باندې، دنیوي مادیاتو باندې او په کورونو باندې ویاړي، غرور او تکبر کې ژوند کوي، ډیر زر ده چې په شان د هغو مشرکینو به الله دوی په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. نه صبر وکړئ، د الله په ورکړه او د الله په تقدیر باندې راضي اوسئ، خو تل لپاره هڅه کوئ چې الله رب العزت په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړئ. ځان ته د ایمان او د اخلاق جامه ور واغوندئ چې عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه شي. تل لپاره د دنیا په لټه کې مو اوسئ. هغه دنیادار چې د الله ویره هغه سره نشته، تل لپاره په کبر و غرور کې ژوند کوي، هغه ذلیل دی، هغه بې عزته دی. د هغه مرګري او د هغه انتخاب اصلا مه کوئ. هغه سره قطع رابطه وکړئ، خو تر څنګ کې یو فقیر دی، شلیدلې جامې په ځان لوڅ سر او لوڅې پښې ګرځي، خو د هغه په زړه کې د الله ویره پرته ده، په باطن کې هغه د ایمان او د اخلاق په جامه باندې نغښتی او سنبال دی. هغه غوره کړئ تر څو الله رب العزت عزت د دنیا او عزت د آخرت ستاسو په برخه کړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. اول جامع کرامت کړو ور وړاندې، هغه ویل حارس احق دی په ما باندې، د حارس شونډې لوګی لکه د سپاندې، اشاره کړي د سهیل واورئ آهونه، د حارس شونډې لوګی لکه د سپاندې، اشاره کړي د سهیل واورئ آهونه. زلمی وړاندې شو سهیل ته په عجلته، سهیل وچې شونډې کړی ورحلته، زراغ برق شولو حارس بیا اکرامته، دوی هم پای ته رسولي وو مزلونه، زراغ برق شولو حارس بیا اکرامته، دوی هم پای ته رسولي وو مزلونه. د بهیر د ستړي لارې لارویانو، لږ راتم شئ سعید څه وایي ځوانانو، د بهیر د ستړي لارې لارویانو، لږ راتم شئ سعید څه وایي ځوانانو. را ژوندی کړئ کارنامې د اصحابانو، نور ورځئ په مخ مو سره زیړي ګلونه، را ژوندی کړئ کارنامې د اصحابانو، نور ورځئ په مخ مو سره زیړي ګلونه. د تکبیر ځواک ورسره خرف د ګزار دی، شنډغه شو د اسو د کوتره پار دی، د یرموک په فضا خور د جنګ غبار دی، درې اصحاب زخمي پراته دي سوي زړونه. د تکبیر ځواک ورسره خرف د ګزار دی، شنډغه شو د اسو د کوتره پار دی، د یرموک په فضا خور د جنګ غبار دی، درې اصحاب زخمي پراته دي.